چاچی سره رالی شهزاده د دې خبرې تپوس لرالم چاچی چې په شوي رشته کې درنه د انکار تپوس وکړمه ولې اخر ولې تا انکار وکړو زما او د رخسانې د رشتې نه چل څه دی د دې جواب د ما مور له ورکړی دی خو د دې خبرې جواب زه اورېدل غواړم چاچی ولې چې د پښتنو په وطن کې په وړه ژبه خبره کول د کاڼي نه سخت دی چې په ماتېدو باندې پښتانه خپل سر ورکوي د دې خبرې جواب به زه درکم د خاوند مقام د ښځې نه اوچتي دا خو منې که نه خو ته اول خپل قد زما د قد برابر که بیا دې خبرو له راځه رخسانې دا ته وې ولې دروغ وایم څو ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې خو تا سره په رشته باندې زه ځان د خلکو د خندا کولی نه شم بس جواب دې واورېدو که نه نور څه زما نه اورېدل غواړي یوې جینۍ سره چې د خپل قد برابر کس راواني نو څوک ورته په سپک نظر نشي کتلی او چې ستا غوندې لنډې بونه ورسره راواني نو چا به دې څه سترګه سوځي خو زموږ زوی ته خلک د مسخرې په نظر ګوري خو ته اول خپل قد زما د قد برابر که بیا دې خبرو له راځه لنډې دی بونه دی خو تا سره په رشته باندې زه ځان د خلکو د خندا کولی نه شم ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې خو زموږ زوی ته خلک د مسخرې په نظر ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې لنډې دی بونه دی خو زموږ زوی ته خلک د مسخرې په نظر ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې لیونی شوې دا ته څه کې دا ولې شهزاده زه خو یو جګ جاهل یم د الله د لارې نه ناخبر یم ته خو یو ماسټر یې د الله د لارې نه خبر یې د علم نه خبر یې او بیا خوب خودکشي کوې دا ولې ځکه چې په دنیا کې د کاغذ د ټوکړي عزت شته خو د قدرت په لاس کې د دې جوړې شوې ټوکړې عزت نشته رشتې له خو الله د رحمت نوم ورکړی دی خو دې ظالمې دنیا دې لپاره زحمت جوړ کړی دی زحمت زما په دې وړوکي بدن دې پوره کړی دی یا الله دا انکار زما د وجود د پیمانې نه دی شوی دا انکار ستا د تخلیق د کارخانې نه شوی دی ستا د تخلیق د کارخانې نه د لاس بغړې دي د لاس په هډوکو کې بادشاه
د ژوند سرور دی د زړه په پنډکو کې مات شه د امید سینګار دی د واده په زړوکو کې مات شه داسې ورکه شي او داسې سپکه شي چې نه دې په خوشحالۍ بل ښاد شي او نه دې په خوشحالۍ د چا کور آباد شي زما پرنده ورکوټي وجود خاونده د زړه د ارمانونو نه د صبر مزار جوړ کا او د غم نه د خپلو خوشحالو سردار جوړ کا ځکه چې د سردارانو په دنیا کې صرف زر خرڅېږي زما ستا غونډه کې ورکوټی بشر ده پرېږدئ ما چې خپل الله ته نن دا د خودکشۍ کاغذونه وښیم او په جار جار ورته ووایم چې زما غونډه کې انسان نظمه مه ورکوه او چې زړه ورکې نو بیا بېټمینې خان وږده دغه خان خو ما ته داسې جنجال جوړ کړو چې د ښځو تعبد نه مې نفرت شو او د خپل وجود نه مې نفرت شو داسې مو وایه اشنا په دې الله په خفه کېږي راځه دا پاتې عمر به د الله په لاره کې تېر کړو بیا وګوره چې د دنیا ښځې څه د جنت بوی به هم ستا انتظار کوي ماسټر صاحب صحیح وایه